دا عباسي صاحب یو شعر مې هسې یو ذهن ته راغی وایي چې ګیلې مې را شروع کړې نو سر یې ښکته په موسکی شوه چې ګیلې مې را شروع کړې سر یې ښکته په موسکی شوه زر یې ټینګه غاړه راکړه جوړې هیره دې بانه شوه عباسي صاحب تعارف استاد سره قیس صاحب زما نه په ډېر بهتره طریقه وکړو او د هغه د تعارف څه ضرورت نشته دی خو زه هغوی ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او تاسو سره خپل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران او محترم محمد حنیف قیس صاحب صدر ټولو مشرانو او کشرانو السلام علیکم کله چې ماته خلیل سواتي صاحب بلنه راکوله نو ماته یو پیغور ورسره کړی و نو پیغور زه راوستی وم پیغور دا ماته وایي چې د سحر صاحب خو خان دی د هغه ځای ته خو راځې خو چې زموږ ځای ته به راځې که نه وایي چې د هغه سره پرې تعلق دی د هغه ځای ته راځې خو چې زموږ په بلنه به راشې که نه نو ما ته د دې خبرې ډېر خوند راکړو چې یاره خلیل صاحب دومره مینه لري بیا چې کله ما دا خلک وکتل دا ځای مې ولیدو په کوم انداز چې اقبال صاحب دا سټیج وچلو ډېر خوند یې راکړو چې ډېر ښه شاعران ملګري شته او ډېره جذبه شته او دا زموږ د ټولو حق جوړېږي زموږ د ټولو فرض جوړېږي چې موږ د خپلې ژبې دپاره کار وکړو د خپل قام دپاره کار وکړو دا په موږ ټولو لازمه ده هغه ژبه چې کومه موږ د مور نه زده کړې ده زموږ سره د مور د ټولو نه غټه نښه دا ده اکثر که تاسو خیال کړئ په دې کلو کورونو کې خلکو سره کتابونه پراته وي یا څه نورې نښې نښانې څوک وایي دا زما د نیکه نښه ده څوک وایي دا زما د نیا ده څوک وایي دا زما د ور نیکه ده هغه خاورې شي خدای چاته ونه ښایي بس ګوټ کې یخودي دغه رنګ زمونږ د ټولو نه لویه نښه زموږ سره د مور چې دا هغه مورنۍ ژبه ده دا مونږ چې یو بل ته څه ووې یو بل ته واوا وکړه یو بل ته لاسونه وپړقول یو بل ته وخندل یو بل ته مینه زیاته شوه د دې وجه صرف دا وه چې دغه مورنۍ ژبه وه د دې په ذریعه مونږ یو بل ته خیالات ورسول مونږ چې کومې جذبې راټول کړي یو هغه جذبه چې دا هغه د مورنۍ ژبې جذبه ده نو ما نن چې کومه شاعري واورېده زه په یقین سره دا ته وایم چې خصوصا د ایلم صاحب هغه کلام چې مو واورېدو ډېر پوخ کلام و ما تر اوسه پورې تر اوسه اورېدلی هم نه دي چېرته پکار ده چې مونږ اورېدلي وی یا دا نور ملګري چې کوم مونږ اورېدل دی کوم ملګري چې خپله پته ښودله نور ډېر ښایسته ټولو ملګرو ډېر ښایسته ښایسته کلامونه ووایي نو یقینا چې ډېره د خوشحالۍ خبره ده د ټولو دپاره خو دا ده چې دا مونږ په غیر شعوري طور کوو په غیر شعوري انداز باندې مونږ لګیا یو د خپلې ژبې خدمت کوو که چېرې د دې سره لږ شعور هم شامل شي نو دا به نوره ښه شي مونږ چې کله رور عزیز هم چېرته په کراچۍ کې یا په عربو کې یو هغه ته خط لیکو نو اکثر یې ورته په پښتو کې نه لیکو عجیبه غوندې خبره ده چې مونږ خپل رور ته په پښتو کې خط نه لیکو رور خو لا پرېږده مونږ چې کله په کور کې راته ووایي چې یاره وریجې راوړه غوړي راوړه نو هغه هم مونږ د ځان سره په پښتو کې نه لیکو ځان سره هم پښتو نه وایو نو دا ډېره د افسوس خبره ده هغه ژبه چې هغه زمونږ په شعور او لاشعور باندې خوره ده زمونږ په ذهن کې هغې کور کړی دی زمونږ په خوبونو کې هغه ژبه ده کومه ژبه کې چې مونږ خوب وینو د هغې نه مونږ انکار څنګه کولی شو نو پکار دا ده چې مونږ د خپلې ژبې کتاب لولو د خپلې ژبې د شاعرانو ادیبانو سره مینه کوو او زمونږ د ژبې کم شاعر ادیب یا کم څوک چې زمونږ ژبه سپکوي نو چې د هغه نه یو څو تتوړې مو سره وباسو ځکه چې ځینې شاعران دی چې هغه پکې ډېر بوس بادوي چې کم پکې داسې خبرې کوي چې هغه څوک د خور مور د مخې نشي کولی په کور کې نشي کولی نو پکار دا ده چې د هغه خلکو دا خوله بنده کړی شي ځکه چې مونږ پې بد ښکارو زمونږ ژبه پې بد ښکاري چې زمونږ ژبه سپکېږي مونږ به سپکېږو او که زمونږ ژبه ورکېږي نو مونږ به ورکېږو
د خدای فضل دی په پښتو کې ډېر توان طاقت خدای پاک اچولی دی او چې دغسې خلک ژوندي لکه دا زموږ دا ملګري چې دي خلیل سواتی صاحب او د هغه ملګري چې دي سجاد سهر صاحب او د هغه ملګري چې دي یقینا چې مونږ ښه ډاډه یو چې په دې وړو وړو کلو کې دومره غټ غټ ملګري شته نو چې په غټو غټو کلو کې به څومره ډېر ملګري نو د دې نننۍ غونډې فایده دا ده چې مونږ راځئ چې ټول په شریکه باندې د خپلو بچو ته زه اکثر کله په کلي ګرځم مشاعرو کې مختلفو پروګرامونو کې زه ګورم چې زموږ د ماشومان چې دي د هغو ماشومانو سندرې هېرې شوي دي هغه دې لړۍ لړۍ وخاندي او یا د ماشومانو نورې سندرې چې یا کوبکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو زما یو ماشوم ورونه یو په څه ورځو کې چې کوبکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو بابا جاني بیړۍ بیړۍ اباسین بیړۍ بیړۍ د پای کې نو دا څیزونه چې دا زموږ د دې بچو په دې ذهن کې په ټوکو ټوکو کې هغه خپل تهذیب خپل ثقافت خپل تاریخ ورچوي موږ خو بدقسمته خلک دی یو چې په هندوستان باندې پښتنو تقریبا سکم 400 کاله حکومت کړی دی سکم 400 کاله او تاریخ په تاریخ کې ماته د شهاب الدین غوري قصه نه کیږي د احمد شاه ابدالي قصه نه کیږي د شیرشاه سوري قصه نه کیږي د علاءالدین خلجي قصه نه کیږي او ماته د بابر او د اکبر او د اورنګ او د دیو قصې کیږي حیرانتیا خبره ده چې هغوی کوم اقتدار کړی دی هغه هم د پښتنو د بې اتفاقۍ د وجې نه مغولو ته اقتدار تللی دی هغوی مسلمانانو خو د پښتنو هغه قصه چې ده هغه نشته په نصاب کې او دغه قصې پکې شته خوشحال خان بابا د نن نه 400 کاله وړاندې تېر دی هغه چې کومه شاعري کړې کوم فکر یې راوړی کوم اعلی هنر یې راوړی دی هغه چې مونږ راواخلو بیا د علامه اقبال شاعري راواخلو د علامه اقبال نیمه شاعري د خوشحال خان شاعري ده نیمه علامه اقبال په خپله ډېر لوی شاعر دی د پاکستان قومي شاعر دی قادر الکلام شاعر دی خو هغه چې د شاهین او د باز او د خودی او دا څه تصورات یې اغوستي دا یې د خوشحال خان نه اغوستي ان تر دې چې که تاسو دا وخت وای نو بیا به ډېر خوند کړی وای چې ما تاسو ته یو 50 شعرونه داسې ویلي وای چې هغه خوشحال خان دی او هغه علامه اقبال په کلام کې هم شته نو دا نه چې د دې سره د علامه اقبال مقام غورځېږي د علامه اقبال قد ورسره اوچتېږي علامه اقبال اوس هم زموږ شاعر دی خو خوشحال خان ولې زموږ شاعر نه دی دا یو سوال دی نو پکار دا ده چې موږ د ځان نه ځان خبر کړو د خپل تاریخ نه د خپل تهذیب نه د خپل تمدن نه ځان خبر کړو موږ که دغه څیزونه خپل کړه نو هیڅ مسله نشته په دې کې نه ګناه شته نه مذهب منې کړي دي نه پښتو منې کړي دي او نه وطن منې کړي دي دا ټول هر څه چې دي زموږ خپله ژبه زموږ خپل ثقافت زموږ خپل دین چې دی دا زموږ فخر دی او پکار ده چې موږ په فخر هم وکړو څېړنه پرې هم وکړو ریسرچ پرې وکړو تحقیق وکړو وګورو او د خپلو بچو ته هغسې مستقبل ورکړو څنګه چې زموږ د دغه کلامونو نتیجه ده څنګه چې زموږ د مشرانو حکمونه دي او د هغې کارونه دي او د هغې هغه طریقې دي بهرحال خبرې ډېرې دي خو زه به د کلام ووایم کس خو ځان خلاص کړو خو د یو غزل یې دومره ښه ووایي چې د هغې نه پس غزل ویل ډېر ګران کار دی خو بهرحال زه به ورته څه ټوټې موټې ووایم یو قطعه به ورته ووایم چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو او که د عظمت تکل کوي نو پاسه شپې روڼې کا که د عظمت تکل کوي نو پاسه شپې روڼې کا د شوګیرو په بیه ډېر د کار شی نه کېږي او هغه د کلي ورشوګانې د ګودر مازدیګر هغه د کلي ورشوګانې د ګودر مازدیګر مړه د ښار په دې سپېرو کوڅو کې مینه کېږي
د اوښکې لیکه چې د چا په اننګي لاړه شي د اوښکې لیکه چې د چا په اننګي لاړه شي لکه تیره توره مې نیغه په زړګي لاړه شي او بې مینې ژوند راته څه داسې بېنمکه ښکاري بې مینې ژوند راته څه داسې بېنمکه ښکاري لکه د کلي د ملک نه چې خاني لاړه شي د غزل مطلب نسبتا نوی غزل دی چې په دې خبره به زما او د اسمان پرېوځي په دې خبره به زما او د اسمان پرېوځي ستا نه بغیر به راته ژوند تېرول ګران پرېوځي او دا ورځ په ورځ چې ښکلي ښکلي انسانان پرېوځي دا ورځ په ورځ چې ښکلي ښکلي انسانان پرېوځي لکه چې تندر مې د زړه په ګلستان پرېوځي او روح که مې هر څو په وږمو د ګل بدن تازه دی روح که مې هر څو په وږمو د ګل بدن تازه دی د چاپېرچل نه مې ګردونه په ایمان پرېوځي او فطرت مې دا دی چې د کرکې نه مې کرکه کېږي فطرت مې دا دی چې د کرکې نه مې کرکه کېږي دا محبت که راته هر څو کول ګران پرېوځي او نور ټول غمونه ورته نیغ لاس په نامه ودرېږي نور ټول غمونه ورته نیغ لاس په نامه ودرېږي ستا غم زما د زړه حجره کې لکه خان پرېوځي نور ټول غمونه ورته نیغ لاس په نامه ودرېږي ستا غم زما د زړه حجره کې لکه خان پرېوځي او ته که خپل رب ته په اخلاص په سجده پرېوتلې ته که خپل رب ته په اخلاص په سجده پرېوتلې بیا ورته ګوره چې په خپو به د جهان پرېوځي ته که خپل رب ته په اخلاص په سجده پرېوتلې بیا ورته ګوره چې په خپو به د جهان پرېوځي او زه بني آدم ته کله کله په حیرت کې لاړ شم چې مې د ګوتو نه تصویر د خپل جانان پرېوځي او ما همیشه په حرکت کې برکت موندلی ستا اباسین به سمندر ته هم روان پرېوځي